سلامونه دوستانو. نن ویډیو په ډراپ شپینګ باندې ده. ډراپ شپینګ د ای کامرس باندې ده، خو دې کې معمولی بدلون ده. په ای کامرس کې مونږه سامان واخلو، ویب سایټ جوړ کو یا مارکیټ پلیس کې کوم سٹور جوړ کو، په هغې کې سامان ولګو، خرڅ کو، چې اډر راسي د کوریر والا ته پروډکټ ورکو، هغه کسټمر ته ولیږو. نو دا ای کامرس. په ډراپ شپینګ کې به ته د ټولو شیانو نه بېغمه یې. دې کې به تا ته د ګودام ضرورت نه وي، سامان ضرورت نه وي، او نه به د کوریر ضرورت وي. دې کې به صرف ته یو شرکت کومې کمپنۍ سره اکاونټ جوړ کړې، هغه به تا ته عکسونه د پروډکټ او نور ډیټیل چې کوم دي او هول سیل ریټ به درکړي. هغه به ته په خپل ویب سایټ کې پروډکټ په ریټیل کې ولګوې یا کوم بل مارکیټ پلیس کې. چې کله تا ته اډر راسي، ته به هغه شرکت اکاونټ ته لاړ شې او هلته به د کسټمر ډیټیل ورکړې او هول سیل پیسې به ورکړې. هغه څومره بقایا ګټه چې ده هغه به تا اکاونټ کې پاتې سي او هغه هول سیل به هغه ته ورسي. نو په ډراپ شپ کې ته له ګودام نه بېغمه یې، ګودام ضرورت دې هم نشته، د سامان اول اخیستلو سټاک اخیستلو ضرورت دې هم نشته ده، د کوریر نه بېغمه یې. دا ټول تا ته بل شرکت کوي چې چا سره تا رجسټریشن کړی. د ډراپ شپینګ لپاره ډېرې کمپنیانې دي او هر ملک خپلې کمپنیانې دي او خپلې طریقې دي. په دې به نور تفصیل کې کلاسونه اخلو او ویډیو به جوړوو. که تاسو هم غواړئ ډراپ شپینګ زده کړئ نو دا اکاونټ فالو کړئ، ویډیو شیر کړئ. ډېره مننه.